دا که سړی نیول غواړي هلکه هغه سړی ونیسئ هغه کا سړی ونیسئ دا سړی دلته راوله دې ته هلکه د الله د قهر نه خلک نه یېرېږي ویم پوډر یې په پیو کې اچولي دي ویم دې سړي ته مه وویل چې ما له غوا راوله چې خپله غوا راته په کور کې ولاړئ نو پی به هم ډېري ماسته به هم ډېري خو دې نه چا مني شمو بوتل دې څه کو ویم سر دې خاورې چې دغلته پروت دی زما خولې ته خو چې ته ونه ګورې او په کمره کې خو وګورم بوتل مې پیدا نه کو ها شوکیس کې پروت دی مخامخ که نه شوکیس دې الله د مرګه پاتې کا خدایا پاکه ویم ته بهر وځه خبر راته کومه هله شابه ها بیا څه وې ته دې پیو ته وګوره پیدي که وای پوډر یې پکې اچولي دي خوله مې غوښې شوه سوړ بین تیزي ځکه مې ماکس اچولي دي کم پوډر هغه سکول وایم سکلو والا نه ده په یو خپل پوډر ملاویږي د ټینګېدو دپاره پوډر پکې داخله کړه چې د الله د قهره خو دوی نه یېرېږي یا الله زما چې په توب وای دا خلک داسې کوي دا خلک که داسې کوي او که نه کوي خو ځي به او ما له به خشته لنګه غوا راولي چې زه ته کور کې پېښلم د ګل افضل لیکه به ورشم د هغوی ته غواګانې ډېرې ولاړې او پی به ټېکه کړم د هغوی پی صفا خرڅوي ویم ما له پی مه ټېکه کوه ستا ډېره مهرباني ما له به خپله غوا راولې د غوا پیسې دي اوس ما صحیح تا د غوا راولم زه دا چې سیوالې کیلې ساتم دا ډېره ده ویم په ارام کښېنه زما چې د مور د کور کومې والې دي زه به هغه خرڅې کړم ما له به په هغې والې ښه ته اوس والې خرڅوه که نه د دې غواګانو ته نیول کړم کار یې ځم او ما ته به کوم دا مکوکه داسې داسې مې نه کېږي ښه ویمې صحیح ده ته خو ما له غوا نه راولې که نه خو ما له بازاري پې هم مه راوړه سره چای به راباندې څکم شرمې څکو په شرک دې ستا دا غوا ولګي خو دا ته وایه دا کشه ومې څه شو څه شو بار به وتلي که نه دغه پټو کې به ګرځي یاره جم د پټوړه چې کوم یې بار نه کړه زه الله دې رحم وکړي دا غوا خو به راباندې خامخا راولم نن خو تښتې دی خو دا غوا که نن ده او که سبا راته بیا راولې هله به دې پرېږدم په دې کور کې ول نور د فیسبوک په شانتي یو نوی اپ دی تاسو ډیر په اسانه استعمالولی شئ په دې باندې تاسو خپلې ویډیوګانې او تصویران هم شیر کولی شئ د دې فیچرز دغه دي چې تاسو په دې باندې خپله سټوري او دغه شانتي په میسنجر باندې آډیو ویډیو کال هم کولی شئ په ول نور کې تاسو خپلې ویډیوګانې هم سیو کولی شئ او دې نه علاوه تاسو د ول نور کې خپل پیج جوړ کړئ او زیات نه زیات لایکس ترلاسه کړئ د ول نور سیکورټي هم پورا خیال ساتي نو اوسه ډاونلوډ کړئ د ویډیو په ډسکرپشن کې د هغې لینک موجود دی والا زما دې زړو اډوکو ته دوا کوئ ګینې په موږي به ولاړې او وچ ټانکر به درنه جوړ شي هغه لوغړن مې لېږلې پوهنتون له خو چې په نن تاریخ کې به راشي او که نه وایي الله هغه به چېرته بل خوا تللی په چرګانو په بانګیانو پسې او زه ساده ښځې په تمه یم وی زما دې څه نصیب کو خدایه نه چې کوم یو یار کوم هغه ورکړې د ملک شینای او جانان د بلې د خولې سړی دی نو د خولې خبره مې کوټې ته پېژنی Urega, دې څه وایي څه وایي اوس خر راوړي ته جاب خر دی دا ورګه نه ته ما ته دې ووایه که نه ته ما ته دې ووایه زه تاسو څه ووایم وایي زما څه مه کوه تاسو مه دا پوپېږه وایي ټوډم بولم نه ته ما ته دې ووایه که نه خو خر دی نو ته هم خر یې چې د هغه مخې ته ډوپونه وې نه نو ولې ته خر یې چې ته په انسان باندې دا
روغ خټاړي وربډنګې ए वीरू ته गाडी بندګي نو ته ته مچ خو خر دې تر هغه په کله ونه راځي پیښې به ماته نه کېږي ښه ما نه په دې لاره ده پیا لکړي کړي د پیښ وي کوډي کم نه کوډي چا کم کوټ کم نه دا د مو کوټ کم دي باچا باو خېلو کړي ها دا ته کارو که چې ما کوټه راته او چې څه د ما به خرچ کېږي که نه ما را به راوړې کوټه ښه خپل تا پکې تیری رسومه ما کوټه راته ته خدای مسلمان راته کړه ته بیبي وي سرونه کیا نه راوړي چې کیا وشه دې نه الکه ګور ما براسه کوټه به مې راځي باغ سړک کې کوم کوړ دی ځان به مړ کم خو زبانه خرچانه چا نه مخاطر خدای شته چې سپیوی ده باندې ماته وګورو خو واده مو کوه الکه دا چې دا کوټه دا کوټه پټه ده پته باندې کې راځه ها ځکه نو قسم تعالی چې ځکه نه وتبار بن کرم د سیمغاړي ګلنا چې با کامیاب چیرانه یو سیلابونه دوبار بن کرم د سیمغاړي ګلنا چې با کامیاب چیرانه یو سیلابونه اقالک وڅه پورې پته ونه لګېده سره غرمه شوه چې ډوډۍ بیا خوړلې او که نه وای پامې ماته ده ما چې ما دا مې روډ شپکا نه زه څه کوم ضرور دی لا جاخه راته جوړه شوې ده او د دې جاخې به سره پوره کتاب کوم چا سره به حساب کتاب خو سم خو دا ما سره حساب کتاب نو والا ها دا به اوس کېلته نو زه تاسو یو خبره کوم کنه دا څه شي دا خر دی نو ستاد ارورم خر چې د خر مخې راځي ته خو سره څه کوي نه به خو لاره په لاره روانو مو د پیښین بریک نور اخلي او एकदम را باندې راغی نو ته وای دا کوم اسکلای کې غوډي نه لاټو هغه ته هند کوی نه راخو نو زه تاسو یو خبره کوم نو په خر کې خنبرک وی خنبرک خو په ټکټر کې دا څه دی ها دا خنبرک دی دا خو لراخ کې دا غاخوره د نو باسي ها وسکه اور کوټه وته رول ته بي د مامود هغه ته کتاب ما نه کوټه بوړه راځه بچی دې بدل او سال سلام خا دا هولا ټول کړي راوړل راځه کوټه بوړه ما ته خرو ولا سره عالم ما ته او کنه درې برغه ما ته ها هم والی ګوریا پتا اله اله کارا ورسېدې پاندونه دې راوړه اشته پاندونه مې راوړه خو قسم مې وسره راوړه څه قصه دې وته دا رزمینه تاسو کوم دا کار کړه دا د خو والی ازبی کم دي کړه زما دا روی پرېړه والی او په درې دې ما تاوان بدنلم الله چې نا وخت کو ما ویل چې تا اختر براوړې کورته نو ته ما ویلې نه چې ګیاګانې په ما ناسا پرې معاملېږه ولې دې لېږلم الله دا ټول کټې پرې راګنا اے مکاري بوجه نو ما د خپل کرکچوي او درې برغه ما ته نو مال خو به ټوکلور غوړم نه راکوي خدای شته پاندونه سره لګېدلې پاندونه هغه په خپل مکر جدې مکاره ماته وای مکر مکوه ځوان جانه لکې اے د پیریانو سرخی خبره بدل صفا کو کنه نور بلانجو کې دي نه درې دې په ما ته واچیا د روپیا په دې خرچه راځي زما پیسې وکړ دا غواړه نه بوزم الله دا ماته د میلې ګڼ کپان ښکاري غواته اړولې درانه وی نه لیده بیبي هیڅ شک پکې نشوم دا خبره کول د ول په شان غاخونه نه د وته یو مال چل راځي خمسته بده کار وکړو غوا نه علم په غوا د شرقو کې شوټه می نه ده پکار راځه سپیټال ته وځو الته مو پیسې لګي راوال راځه لکه سپیټال ته د په ماشینشته چې سپیټال ته بځو خبره بنر راتله خبره ګوري ټوپ او د شکوټه مو باته د مونږ قوم قبیل ګوري سره نه کی جنگ جګړه وي په بیا علي الله قام قبیل ولې دا چې راوړې ما
ستا ما ته پته ستا څوک ستا ته پوه څوک نشته او موږ ډزې کوو ډزې ډزې کې خو خولې هغه طرف ته که موږ پې ونه ولې ستا خولې بالکل ټاته ته جوړه ده خبره به اوږدې نه غوا دې را پرانېده کیزو چا نه دا شونډک بدله مات کړم غوا د بېبي ده کار دې راله وکتو بچی کار دې راله وکتو نو ما خو ولا ډېره خو سره جنګېدم سره پاندونه واپس ولګېدل وخت یې ماته شوه ورې که فیصله ورته کومه تاسو زما بچی د جنګ جګړه او د شر نه څه نه جوړېږي ته لږ ډېرو روپۍ راکړه او بس دا خبره راته وکړه چې سر یې زما او غوا ستا په سړی د کوم د دې دا سر دې ستا هم بار شي زما غوا په کار ده بیا دې غلطه فیصله وکړه که نه نو چې سر یې پرېږدو نو پاندونه به له بیا زه راوړم په اخره کې به موږ ته پاتې خو سر سره دې ورکړه خو غوا د هغه ده صحیح ده دا څه دي دا لږې دي دا ته څه کې بس ټیک شوه ده تورې شروع د شانتي کارم والا کارم والا شناختی کارډ څوک تا د چیک پوسټ نه خوا نه اړوي زه ستا په شناختی کارډ خیر دی کو بیا هم ټیک نه شوه نو بیا به پکې بل څه بوځم خیر دی بیا پکې دا بوځه چې دا خوله دله ماته چې بل څه بوځه سر بیا زما یې ګورې ښه ده سر به یې صرف تی نور به یې کوچ غوړي زمونږ ستا دا سرونه خوښې هم راځه کټې کټې مونږ لاړو دی دا به که نه نو کوټې ولې نه بوډو چې تا دې کوټې ته راوټه بیا هم زمونږ کور پوخ دی ښه غوجۍ دا د ځناورو لپاره یې ښه د غواګانو بیزو لپاره دننه کتابه توکیو نه ویني نظره نتیجه وای شکر دې غوا م راوسته غوام راوسته خو دا غوا لوی غزل به راته جوړېږي خو ما ته پته ده دا ګوی لیونی دی دا غوا ما ته پټه ده ښه دویم بیا سړیه غوا برې ګوره درنو خلکو نه اغوښتې وه نه خلک چې کوم دي درانو سپک نه وو دا یې کار کړی وو دا غنی دي هرې ورځ چې چلي واو هغه د سره دوکه وکړه او دې ودې زما د خپه خوږ د غوانټې ما ورته وي خوا مې ما ته ته وي ده به دی د راله سترګه راکړه وي به غوا تې سبچکه بس زما غوا کې مطلب وای دا خو سمه روانه ده تماشا تماچا تماچا راځه کټ کې کښېنه راځه دا به ګورې تله شي ښه خدایه پاکه کور بیا اوس چېرته ګورمه زم ساده ښځه یم تپوس یې نه کوم او د غوا پړی مې ورکړو یا لکه څه کې دلته پاڼې کومه پاڼې کې ښه ښه دا راته ووایه په دې کلي کې خو چېرته چا غوا نه ده راوستې ګلخان یې اغوستې ده اخیستې ده ښه ښه کور یې چېرته دی هغه غوجل کې هغه دی ناست دي غوجل کې به چې غوجل کې دي غوا به م ورسره وي زه نیکمله شي خوشحاله شي هغه دي د خیره زه ومې اره کنه چا به ډېر کبابي ډېر راوړه دا واله ګلخانه ماستو خوره اده پین پین ماتري والله چې ما خو درته ویلي چې غوا راولې نو خپل ماستو پې به خورې دا رنګ به دې سم شي خوره خوره ولک راوځي دا خیر دی که نه ړومبې ځل مې زه پې پوهېږم نه له نه دا یې کا وکړه د غوا غتې و د خولې کې وکړه چې څه تېروځي به دې دې سټي د یاګانې زه نه وړم او د غل پتیله یې ده ته ایښې ده دویم خیر دی هلک دی که نه او شوي دی دا دې کار دی که نه چې د قلتېخه شته هلچه او زه ډېرې نه غواړم نه چې دا مخ د پینچم که نه د کوټ پینچم ولې ګډولا باندې ډوکټو او دا خبره ښه یو خبره ته کومه دا چې کومې روندانان دا خپل لیوه دا زلمي راځي که که نه نو دا وله کارونه ګوري کښېنه ما ته د بچو په شان ښکاري تا ته خو د بچو په نه کار وایي معاشره کې د کومې په جنکو پسې ګرځي نادان به نه راغټې دویم په ارام کښېنه نن سبا خو دا څومره ینګ هلکان چې دي هم د غونډو هم دا کار دي ما ته د څه له پېغور کې ما ته مې پلار ویلي وي دا د نه سړی زوی دی خو ما نه منله بچې زور د اخرې ورځې ته وځي خو خولې هغه معصوره راځه چې تا نه پاتې دي زه بیا وخورم ته خو تنخطې راشي او نوړی ورسره وخوره که نه السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه خورئ څنګه ښه جوړه غوا دې مبارک شه الله دې خوشحاله کوي مو مې نه پېژندې دا مونږ غوا د دې نه اغوستې ده که
وا وا څنګه ماسته خواږه دي ګل شکر دی ګل د کجو ګل دی یو مې ټاو د ځانې بل دی راورسېدي وروره رالم د غاښونو نه د ښځلو ګړی شته د چې کار دی دا ټیم به چې ما ماسته وکړه مړه ته ابا خوله پکې وي والله کې به وخورم کې د خبره واوره نو پړه مې هغه ماسته راوورېده مالور به چې به یو نړۍ به ورته ګنده کړم بهم خلک زمونږ نه غریله راورسېدې بهم که تا ماسته پۍ نه خوړل ستا به داسې اوچه بشره وه الا تا نه خو پیډې چیلۍ جوړه شوې دا خو سر یې زما دی غواکې خو زما هیڅه شته دی چې خو ټوله مې نه ده درکړې الله دې سر خاورې کړه ته مې درنو خلکو نه غوا راوله دا اوس څه دي دا به سهار او ماښام دلته کښېني ولې دا ښه درانه خلک دي که نه که دوی خو پکې څه نشته سر د دوی دی نو چې سر د دوی دی بیا د ګیاګانې هم دوی راوړي بای زما څه کار دی د ګیاګان د لاسه خو زما زوی کور پرېښی و غوا بوزي نه نه ای دی زه به کله کله تپوس لوله راځم لکه د غوا نه غزل به جوړې راته دلته ماته واله ډېر خواږه ماستې دي کلمه تې مخکې وایي او دا ستا د غوا دي که نه ځکه خواږه دي او خوره بهم یې ترورې که خفه کېږي نه بهم خیر دی چې دا غوا دا یو پتیله بدن نه کېږو که نه بهم چې دا غوا د یادېږي د هلک پیل ته په خپله درولي یینې به دیدن به یې کې بیا به یې رانه راولي ډېر سپین سترګې خاوند دی ډېر سپین سترګې ما دنیا ولیده خو داسې سپین سترګې سړی ما ونه لیده تو یو خبره تا کومه ما ته تا دوی وی که نه وي ته خاصې مې بوړقرې یا کټ پلنګه باندې پرته که نه وي بس یو شا نږدې او رالي نو ما یې په دې کوڅو کې ګڼې چېرته راسې یو ګورمکې پکې ما له مو ګوره که نه شابسې نن سبا خو جنکۍ په ګوته خوښول کوي او دا هغه مخ نه دی چې څوک یې په ګوته خوښ کړي یا سړیه دا مسله د څه له راوویسته خدایه پاکه چې په دې ټول کلي ګرځي او دا ګناهونه ګټې که نه پاسه اودس څاګام وکړه مونځ وکړه غوا ته یې دوا وکړه بیماره ده الله صحیح ده زه به مونځ وکړم یا خورې ښه ده خبره یې ښه وکړه او داسې کار وکړئ چې یو پیاله یې چای وکړئ هغه پورې به زه مونځ وکړم خو چې ډکې پکې ودرېږي ګوره د غوا پی مې ډېر خوښ دي او ډېر ټینګ پی دي وته بابي ته پکې چا پکه کټا وا تا به پاته ټینګ سره خورې داسې زور وکړه خدایه پاکه یو خبره ته کوم دا خدمې چې په دې کوڅو ګرځي د دوی نه ګورې د ښې تمامه کوي د پردو کورونو د شیطانت کې د دوی کوي لکه نو چې ما له اوس کوره بادۍ نو ټوس په دې باندې خفه کېږي لکه رور مې وختې که نه ګوره تمغیر یې ټولې دي بیا مې په دې راوګرم که نه دا به تا د کوره باد کړي دا د 7 مړونو ښه ده د 7 وانه مړه دي دا دروغ وایې 7 چا کړي دي وای ویم دی کړي دي که چا کړي او که نه کړي دی کړي دي یم زه به تاله په خپله خوښه جینۍ کومه د دې خو نظر هم کمزوری دی په خره به دې واړئ بله ورځ به جاړئ والله کناټې به مې واړې زه به چې ستا مرګ رانږدې شو چې دې ډلې رشته وکړه اته مې هم وجلې دي بای دا دې څه وایي دې خو پکې ډېر لاړه دا رښتیا وایي ترورې څنګه ده لکه غوا ټیټ ته خو نه داسې دی دا دا ټټکې دلته وی ټټکې زه دلته راغلم خپله غوا مې کته مای چې څنګه ده نو تا غوا کیسې دي نو غوا کې زمونږ سر نه دی څه چې سر یې ستاسو وي نو ورته هغه دی کې وله ګومن کوټ ښه ګومنځي بیا ولا بیبي اوس مې بیبي هم را روانه ده خامخا به ولا سپږې تر وباسي ښه نو نور تا ته پکې پکا دي ما زه رالم حاجي یو پیالې چای به پکې وڅکو او تپوس به مو अरे कौड़ी करता इटा माता रेटा और دا به زر راوړه ده والله چې دا ډېره ښه ځوان دی اورې ته غوی مو والو ایسم پکې لاله کوي شابه که نه سوګي پټي کا پټې دي راځه خدای خدای زر راولي نو نیټا داسې دي دا ټوټه را کنه ای ولې وی دا ټوټه ده نو زموږ خو د میخې سر دی که راغه دی خو ټول ستاسو دی نو دا ټټا به وکړې که نه کې دا به یو ټې کوټ کې به یوې ډډې وی را به اوچه کي نو چې کله اوچه شي نو بیا به یې نغري ته ور وړی کو پې پراټه پخې کو پې پی پخې کو اټه پخې دا به یې کوي دا ونیسه ته وایي دا واپس والا او داسې کار وکړه چې موږ یو پیاله چای وباسه درې کټ کې ناست یم دا ته باندې دا چونډي وامه اوس په مې راوړه چې والله ګورې هغه خلک په غاښونو ټیټي دا غاښونه ما دې تیاره د ټکټر یوه ده خو
چې راشي بیا یو چکی د باندې ولګو ټیټي ستنیو نه واله کنه نو بیا ما ته په مړه دا یو دی وایم راغلم دا غوا تاسو مې کو د غوا ته پوښتنه کو خو خېټه کې اوس کوم دي کم شي هغه لا راغلی لازم باندې چې په غوا کې خو مې څه زمونږ د ول سره بګي زمونږ نه وای کار مور دا ولا هغه مشاشه مو چې ولا سره غوړی او چې ولا کوم دا ولا کسای تاسو دی هغه اوس پرایشي به به روانو دلته ریکارډ کې ناس ما بیا به حساب کتاب کو غوا نه خو دې کم دي څه جوړ شو ما ولا دې خو ټانکړې ماټو څغلار کې یو راټوي ویډیو غوا کې د مونږ هم پیټي دی دا جوړ بیم پټه نه لګي په کوښتونه غته دا دې کې دا مور راشي څه چل کوخه او کنه دا خو ته ګور څنګه را سپینې تیږي میلی چرمیږي نو پردي کوټ کې نه ته پاټه کوټه دا روکته مړه یو وګوره مېګم نو نه ګورم خدایم دا وګ سترګې میراته کا خو سره وړه ونه شي بلا اوره اچھا متا وای دی ګوره کا خبره کا دې را سمون كده والله ايه ليوانه تبي ده ما تفطر ها حرور دی الله راوله كنا وای اما خو پرشتیا پکې کړه پیمه دې ککل هله غوا خبره وره نلاره داړه خورې کته خو ډارې کورالي دا مونږ ته خبرې ته غوږ کې نه خورو لارې خبر اور دا غوا مالک روانه دي خورش دا څنګه دي کنه چې هغه راشي تو وایي بوله باقي را کې سمات نه کی ښه غوا وطن ګشري خدا راشي يا غوا دا نو کې تی ولا شي السلام علیکم السلام علیکم څنګه ورور خورې نه جوړه الله دې خوشاله کتلی ممړی لا په دې زه تیرې ته ممړی راي وی وینه مو د غواته پوت مونږ راته تینولي کول لا جامې کاسي او کله تاسو په ډیر ګډ وړي غزار کو کشر دی په مشر غزار خیره زمانہ مشر کشر خاطر ختم شو یو پهلی چیک ودی کړی ما راوایل نه کنه کارا شدی زما دې خیته وانه ودرې کو فتن نه کی ولی کنه وی خپل مالک راوایي تی اوله شه مونږ موږ خپل ویله کوړته یو څه خدا اخو دې چې ده او ما نه هیرو ما چې درته ویم هغه ما سره عادت ته هر چا څه نه عادتېږي عادت صحیح ده دنه ورته الله دې خیر راپېښ پتیله دلته خوا ته ورته پرته ده عادت صحیح ده او ته چې بعد دې که زه ورشه ته چې به هم دلته ورشه صحیح ده no.